راځئ ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د تندر سیریال اداکار یوز کراتو د ژوند عمر قد کورنۍ او دغسې د ټولو شلو سیریالونو فلمونو او ډرامو په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکړم. نو ملګرو که چیرې تاسو هم د تندر سیریال اداکار یوز کراتو مینوال یې نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. ملګرو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو ته وایم چې په دغه شلو سیریالونو کې تاسو د یوز کراتو څو سیریاله کتلي دي نو په کمنټ کې به راته رښتیا وایئ. نو ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د یوز کراتو د ټولو شلو سیریالونو فلمونو او ډرامو په اړه معلومات درکوم. نو راځئ ملګرو ویډیو ډېره نه اوږدوم خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت درځي. نو راځئ شروع کوو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې د ده خپل اصلي نوم ټولګا دی. دی د ترکیې یو مشهور اداکار دی چې په 30 تاریخ د مای میاشت 1991 کې د ترکیې په استنبول خاوره باندې پیدا شوی دی چې په 2025 کال کې عمر 34 سال دی. ملګرو ټولګا یعنی د تندر سیریال اداکار یوز کراتو د ماشومتوب څخه له ډرامو سره ډیر زیات شوق و خو له سکول د فارغېدو د ښوونځي د فارغېدو نه بعد دی بیا ډرامو ایکټینګ کولو ته راووتو. دی په لومړي ځل په 2009 کال کې له فلمونو او ډرامو ایکټینګ کولو دپاره یې کار شروع کړو. یوز کراتو د ترکیې یو مشهور اداکار او مسلمان دی. تاسو ته پته نه وي نو د یوز د کراتو د پلار نوم اورخان ساریساس دی او یو ورور او یو خور هم لري چې تاسو را سره انځورونه په سکرین کتلی شئ. که شخصي ژوند ته یې راشو نو تر اوسه پورې ملګرو واده نه دی کړی او یو ملګری لري چې د خاندي ارچل په نوم باندې ده. د په ټولو شلو سیریالونو کې کار کړی دی. ویډیو ډېره نه اوږدوم راځئ د سیریالونو نومونه انځورونه هر څه درته په سکرین درښایم. ملګرو تاسو به تندر سیریال لازم کتلی چې دا یې ډومبنی سیریال دی په پښتو کې هم راغلی او دغسې نور سیریالونه یې هم شته. راځئ درښایم. په ټاپ نمبر سیریال د تندر په نوم دی. تاسو یې را سره انځور په سکرین کتلی شي. که نه مو یې کتلي نو تاسو یې بلکل په اسانۍ سره په یوټیوب باندې کتلی شئ. په دویم نمبر سیریال دغه یو دی. ملګرو دا را سره د دریم نمبر سیریال انځور وګورئ. دا را سره ملګرو د څلورم نمبر، دا هم د پنځم نمبر، ملګرو دا د شپږم نمبر او دا انځور را سره د اووم نمبر وګورئ. دا د اتم نمبر دی او دا د نهم نمبر دی. ملګرو دا د لسم نمبر سیریال انځور دی. تاسو را سره په سکرین کتلی شئ. دا 11 دی. دا هم 12 دی. دا سیریال 14 دی. دا 14 دی او دا سیریال 15 دی. ملګرو دا 14 دی. دا 18 دی او دا سیریال 18 دی. ملګرو دا 19 نمبر دی او دا هم 20 نمبر یعنی 20 نمبر دی. نو ملګرو د ټولو شلو سیریالونو فلمونو او ډرامو په اړه مې درته لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکړل. په کمنټ کې راته ویډیو څنګه وه او راتلونکې ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم. نو راځئ ملګرو اوس یې راته د 2025 کال نوي انځورونه وګورئ. خو د انځورونو کتلو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته پر وخت درځي. نو راځئ ملګرو اوس یې را سره د 2025 کال نوي انځورونه هم په سکرین وګورئ.